ولسمشر غني ولې تاجکستان ته تللی؟ څه پلان لري او څه کول غواړي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غني نن سهار د لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د اسیا زړه استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نهم کنفرانس کې د ګډون په موخه د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته ولاړ. جمهور رئیس به په دې 2 ورځني سفر کې په یاد کنفرانس کې پر ګډون نو وینا سربیره د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان لومړي وزیر او د هغه هیواد د پارلمان رئیس سره په کتنو کې په مختلفو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مناسباتو او همکاریو پر پراختیا بحث او خبرې وکړي. همداراز جمهور رئیس په د دې سفر په جریان کې د تاجکستان ملي پوهنتون کې وینا وکړي او د یاد پوهنتون د رئیس له لوري به ورته د افتخاري دکتورا سند هم ورکړل شي. تاجکستان ته رسیدو سره جمهور رئیس ته په دوشنبې بین المللي هوایي ډګر کې د تاجکستان لومړي وزیر قاهر رسول زاده د هغه هیواد د ترانسپورت وزیر اعظم ابراهیم او په تاجکستان کې د افغانستان سفیر ظاهر اکبر او یو شمېر ډیپلوماتانو هرکلی ووایه. د اسیا زړه استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نهم کنفرانس په اړه د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دې 2 ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ یعنې دوشنبه به د کارپوهانو غونډه وي او اصلي ناسته به د سې شنبې په ورځ وي چې افغان او تاجک ولسمشران به هم پکې وي. په دې غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر داوود چاوش اوغلو په ګډون شاوخوا د 12 هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی. دغه راز د 50 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي هم ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وای په دې ناسته کې د افغان حکومت اجنډا د افغان سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړي کول دي. په هر حال تاسو د ولسمشر دغه سفر په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیا بخښنه کې خدای سپارم. د الله په امان.